په چین کې 300 زره تنه د توپان له امله بېځایه شوي دي. بیجینګ د ګایمي په نامه توپان د جمعې په ورځ د چین په ساحلي فوجین ولایت کې په لکونه خلک اغېزمن کړي دي. په یاد ولایت کې درنو بارانونو او قوي بادونو د جمعې پر ورځ د دغه ولایت ګڼ میشتي ښارونه ووهل او د چیني رسنیو له مخې شاوخوا 650 زره تنه یې اغېزمن کړل. د ژینوا چیني رسنۍ له مخې د دغه توپان له امله تر 300 زره تنه خلک له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. ګایمي توپان د پنجشنبې پر شپه په فوجین ښار پوتیان کې پیل شو چې په لومړیو کې په یو ساعت کې 113.8 کیلومتره بادونه درلودل او وروسته یې په خپله مرکزي برخه کې په یو ساعت کې د 10.8 کیلومتره بادونو او باران له امله دغه سیمې ته پراخ زیان اړولی دی. د توپان له راتګ څخه څو ساعته مخکې د چین ولسمشر شي جي پینګ د سیلاب د کنټرول لپاره یوه ځانګړې غونډه راوبلله او په ټول هیواد کې مسؤلینو ته د خلکو د ژوند د ساتنې سپارښتنې وکړې.